السلام علیکم ورحمت الله. ډېر دوستان دا پوښتنه کوي چې هاشمي صاحب زموږ د فیسبوک آی ډي موږ پر بیریږو چې څوک یې هیک نه کړي یا څوک راڅخه غلا نه کړي. او ډېر دوستان دا شکایت کوي چې هاشمي صاحب زموږ آی ډي د نورو خلکو په موبایلانو کې هغې ته کوډونه معلوم وي او موږ پر بیریږو. داسې نه چې زموږ څخه هیک کړي د آی ډي د مخه راڅوباسي. نو ته موږ ته یو داسې کوډ راوښیې چې په هغه سره زموږ آی ډي د همیشه دپاره سیو وي. نو بلکل ګرانو دوستانو، د نن په ویډیو کې به زه تاسو ته ډېره جالبه او ښه کوډ در وښیم چې ستاسو چې کوم د فیسبوک پریشاني ده هغه به د ټول عمر دپاره ختم سي. نو دوستانو، د هر څه نه مخکې به تاسو راسئ و دغه درې ډوټ ته دلته به تاسو کلیک کوئ. نو چې کله مو کلیک کوئ بیا به تاسو ولاړ سئ سیټینګ اینډ پرایونسي. د هغه نه وروسته به تاسو راسئ و سیټینګ ته. چې کله تاسو سیټینګ ته رالاست پر دې ځای باندې به کلیک کوئ دوستانو. نو چې کله تاسو کلیک کوئ بیا به راسئ دا پرسنل انفارمیشن چې کوم دی پر دې باندې به کلیک کوئ. د پرسنل انفارمیشن لاندې به بیا تاسو راسئ دغه کوم چې آیډنټي کنفرمیشن ورته ویل کېږي نو پر دې باندې به کلیک کړئ. کله دا تاسو کلیک کړه دوستانو، آیډنټي کنفرمیشن چې دی دا د شناخت په مطابق یعنې دی خپل ثبوت غواړي چې دا آی ډي ستاسو ده که د بل چا ده. نو بلکل موږ به د دې آی ډي شناخت او د دې آی ډي چې کوم حقیقت دی پروف دی هغه به موږ تاسو ورکو. نو بلکل کنفرم یور آیډنټي پر دې ځای باندې بیا تاسو کلیک کوئ. نو چې کله مو کلیک کړه دوستانو، دا ګوره فی الحال د دې هېڅ یو شی هم کنفرم نه دی، نه د دې شناخت کنفرم نه. نو دوی وایي چې هیلپ اس کنفرم یور آیډنټي ټیکنیکل، یعنې تاسو زموږ مدد وکړئ چې د آی ډي موږ در کنفرم وکړو چې دا ستی ده که نه ده. نو تاسو به دلته راسئ چوز کنټري، یعنې دلته به تاسو ملک سلیکټ کړئ. نو چې کله تاسو سلیکټ پر ووایئ دوستانو، دلته به تاسو د خپل په هر ملک کې چې په هر ځای کې تاسو اوسئ د هغه ځای چې کوم ملک دی هغه به تاسو سره انتخاب کړئ. نو جناب ما ورسره انتخاب کړئ پاکستان، فی الحال زه په پاکستان کې اوسم. نو جناب دلته به تاسو راسئ پر دا نیکسټ باندې بیا کلیک کړئ. نو چې کله دا تاسو کلیک کړئ بیا بیا دلته کنټینیو کړئ. نو ته غواړې چې واقعي کنفرم یې کړې؟ چې بلکل یې زه غواړم جناب. نو بلکل دغه کوم چې نمبر اوس فی الحال ما ورکړی دی دا زما سره په موبایل کې نشته. نو زه غواړم چې زه بل نمبر دلته ور واچوم. نو زه به دلته راځم. فی الحال زه پر دې باندې کلیک کړم چې چیرې دا نمبر خپله موجود وي ستاسو سره بیا به دا نمبر چې کوم راځي دا به تاسو کلیک کړئ. خو فی الحال هغه ما سره نشته، ما دا د بل نمبر چې دی هغه چوز کړئ. نو فی الحال چې دی زه بل نمبر کوم او د هغه نه وروسته چې دی بیا به پر دې باندې موږ ته کوډ راځي. نو چې کله کوډ راغلی د کوډ وروسته به بیا هغه کوډ موږ چې دی و دې ته ور اچوو. نو دوستانو دا ما د خپل نمبر چوز کړي او فی الحال به زه د کنفرم بټن پر ووم. نو چې کله ما د کنفرم بټن پر ووهله دوستانو په دې باندې چې دی موږ ته یو سکیورټي. نو بلکل دوستانو دا ټیم چې دی هغه دی چې دی د کوډ موږ ته چې راستولی و نو دی فی الحال هغه کوډ چې دی هغه غواړي. زه به تاسو ته هغه کوډ چې دی هغه اوس فی الحال ښکاره کوم. هغه کوډ به زه ور اچوم. نمبر چې ما ورکړی پر هغه باندې ما ته کوډ راغلی دی. نو دوستانو هغه کوډ تاسو دلته کتلی سئ 73 12 99 یعنې 93 12 99 93 دا د دې کوډ و. اوس موږ نیکسټ کوي. نو ټو فیکټر اوتنټیکشن چې کوم دی هغه بلکل زموږ د اون سو. نو دا رقم چې دی زموږ آی ډي چې دی هغه بلکل پر پرسنل نمبر باندې زموږ پر خپل شخصي نمبر باندې چې دی هغه دا کنفرم سه او ټو فیکټر ته چې ده هغه واوښتل. اوس موږ سره د دې پریشاني نشته چې یا زموږ آی ډي هیک سي یا زموږ آی ډي غلا سي. یو پریشاني هم زموږ دپاره نشته. نو چې کله هم کنفرم سي موږ به تاسو ته ښکاره کړو. نو دوستانو یو ځل بیا کلیک کړو چې ولې نه ولاړئ او څه وجه. نو همدارنګه هم به ستاسو آی ډي چې کومه ده هغه کنفرم سي او د وخت لپاره به تاسو ته کار وکړي. نو بلکل دوستانو تاسو کتلی سئ چې اوس آی ډي چې کومه ده هغه بلکل کنفرمه سوه، ان پروګرس سوه. دا تاسو دلته کتلی سئ. که چیرې دا تاسو پر کلیک کوئ نو بیا دلته وګورئ ټو فیکټر چې دی هغه هم دا د بلکل شو سوی دی او دا ځای چې دی هغه د دې ذمهداره سو چې دا آی ډي بلکل کنفرمه سوه. بیا به یو څوک هم نسي غلا کولی. نو هیله ده چې تاسو به زده سوي یي. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان. که مو ویډیو خوښه سوې ده سره لایک یې کړئ
او کوم چینل نه یې سبسکرایب کړی نو چینل به سره سبسکرایب